د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود د اشرف غني هغه لوی راز افشا کړ چې له کبله یې پوځ رنګ شو. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د پخواني جبهې مشر احمد مسعود په خپله وروستۍ مرکه کې د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني په هکله مهمې څرګندونې کړې دي. د سیګار له لورې په خپاره شوي راپور کې راغلي دي چې احمد مسعود ویلي اشرف غني داسې یو کس و چې په وروستیو کې په هر چا شک کاوه. د پوځ ډیری جنرالان یې له دندې لرې کړل، ځینې نور یې تبدیل کړل. اشرف غني په خپل پوځ نور باور له لاسه ورکړی و، په خپلو خلکو یې باور نه درلود او ورسره ویره وه چې امریکا غواړي دی نور په کور کې نه وي او په وړاندې په دسیسه جوړولو بوخته وه. له بلې خوا په افغانستان کې د طالبانو پر بشپړې ماتې د اشرف غني ټینګار. افغان ولسمشر ټینګار کوي چې طالبان باید په افغانستان کې د تل لپاره مات شي او دغې ډلې ته باید له ډېره موقع ورنه کړل شي. هغه باور لري چې د طالبانو په ګډون ترهګرۍ ډلې به ماتې شي، خو دومره ژر نه. د دې ټولو سره ولسمشر غني یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له سولې بهیر سره یو ځای شي او موږ ته هم اجازه راکړئ چې د افغانستان په آبادولو کې در سره مرسته وکړو. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.